بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه ولیکئ. نن موږ تاسو د مایکروسافت انټرفیس وایو، مایکروسافت ورډ انټرفیس وایو. کله چې موږ تاسو مایکروسافت ورډ خلاص کو نو نن موږ تاسو همدغه څنګه کو پیژنو چې لومړی صفحه موږ ته خلاصيږي، کومې برخې لري، په دې ټول باندې نن خبرې کوو. ورډ چې موږ تاسو خلاصو راځو ران ته، په دې کې موږ تاسو لیکو وین ورډ. کله چې وین ورډ موږ تاسو ولیکو، مایکروسافت ورډ پروګرام به موږ ته څنګه کیږي خلاصيږي. به مختلفې برخې دلته موجود دي. لومړی د دلته ریسنټ څخه مطلب دا دی اوس یعنی کوم فایلونه چې مونږ لکه دلته وګورئ ټوډی نن ما دا 2 فایلونه خلاص کړي دي، یسټرډی پرون ما دا فایلونه خلاص کړي دي، لاست ویک ما دا فایلونه خلاص کړي دي. او یا که زه غواړم چې نور کوم فایلونه چې پخوا ما په خپل کمپیوټر کې د مایکروسافت ورډ جوړ کړي هغه خلاص کم، د دې ځای نه خلاصولی شم. دې طرف برخه کې موږ تاسې 2 برخې لرو. یو بلینک ډاکومنټ دی. یو خبره یاد ولرئ، د مایکروسافت ورډ فایل ته څه ویل کیږي؟ ډاکومنټ ورته ویل کیږي. د مایکروسافت ورډ فایل ته څه ویل کیږي؟ ډاکومنټ. په یو ډاکومنټ کې یوه صفحه باید خامخا موجوده وي، یا یو پیج باید خامخا پکې موجود وي. دې طرف ته موږ تاسې ټمپلیټس لرو. ټمپلیټس څه ته ویل کیږي؟ ټمپلیټس چې دي تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي، یعنی موږ تاسې دې نه هم ګټه اخیستلی شو. او بل دا دی چې دې نه موږ انګیزه اخیستلی شو. مثلا زه انټرنیټ اوس لرم، دلته ډېر ټمپلیټس موجود دي. که زه په دې ټمپلیټ باندې کلیک وکړم، دا تیار ما کریټ باندې چې اوس کلیک وکړو، دا څنګه کیږي؟ ډاونلوډیږي. زموږ اوس تاسې کمپیوټر ته ډاونلوډیږي. دا د ډاونلوډ شو. موږ وګورئ دې نه ګټه اخیستلی شو. فرست نیم دلته بدلو، مثلا زه لیکم چې باب لاګن. تصویر د بدلولی شو، دا تصویر ډیلیټ کړئ، بل تصویر دلته تاسو راوستلی شئ. همداسې دا معلومات ډیلیټ کړئ، د باب په اړه باندې معلومات ولیکئ. یعنی دا یو ټمپلیټ دی، تیار جوړ شوی ډیزاین دی. موږ تاسې دې نه ګټه اخیستلی شو. د دې نه غیر نور ټمپلیټونه هم موجود دي. انټرنیټ باید تاسو ولرئ، هغه ډاونلوډولی شئ. کله چې مو ډاونلوډ کړل ترې بهترینه استفاده کولی شئ، انګیزه ترې اخیستلی شئ، یعنې څنګه دوی دا ډیزاینونه جوړ کړي. او همدارنګه دا ډیزاینونه معمولي ایډیټ کوئ تاسو، چې کله مو معمولي ایډیټ کړل د دې نه هم تاسو څه کولی شئ؟ ګټه اخیستلی شئ. دلته ډېر زیات ټمپلیټس موجود دي. دا وګوره فیشن بروشر دی، ریپورټ دی، نور ډېر زیات وګوره خوندور ډیزاینونه دي. ټول نه موږ ګټه اخیستلی شو. زموږ اوس تاسې درس چې دی هغه په بلینک ډاکومنټ کې دی. موږ تاسې بلینک ډاکومنټ ته راځو. په خپله غواړو چې یو څه څنګه کو جوړ کړو. بلینک ډاکومنټ ته راغلم. زموږ اوس تاسې مختلفې برخې دلته موجودې دي. لومړی زموږ اوس تاسې د ډاکومنټ دغه ټایټل بار دی، دې برخې ته ټایټل بار ویل کېږي. دلته زموږ د ډاکومنټ نوم وي، ډاکومنټ 1. که چیرې زه دا فایل ثبت کړم، مثلا سیف باندې کلیک وکړم او دا فایل کوم ځای کې ثبت کړم؟ په ډیسکټاپ باندې. او دې ته زه نوم ورکړم چې MS ورډ انټرفیس. سیو یې کړم. تاسو وګورئ د ډاکومنټ 1 نوم بدل شو په MS ورډ انټرفیس باندې. صحیح شو؟ دلته زموږ ډاکومنټ نوم وي. دا خو کپشن بټنز دي یا کنټرول بټنز دي. دا خو تاسو آینده وینډوز څخه پیژنئ. دغه برخه چې دا زه په دې قلم باندې درته اشاره ورته کوم، دا برخه، دې برخې ته موږ تاسې وایو کویک اکسس ټول بار. کویک اکسس ټول بار د دې څه معنا ده؟ ګورئ، یو په وینډوز کې هم موږ تاسې دغه برخه کې کویک اکسس ټول بار درلود. دې ته هم کویک اکسس ټول بار ویل کیږي. خو کوم پروګرامونه چې موږ تاسې زیات استعمالول هغه مو دلته کویک اکسس ټول بار ته راوستل. دلته هم په ورډ کې چې کوم کویک اکسس ټول بار دی، په دې کې موږ تاسې هغه کمانډونه چې ډېر ترې ګټه اخلو هغه دلته راولو. دلته وګورئ یو بټن موجوده، کسټمایز کویک اکسس ټول بار. دلته وګورئ سیف، دا د سیف بټن دلته موجود ده. که زه په دې کلیک وکړم سیف بیرته ختمیږي، یا زه دلته په انډو باندې کلیک وکړم انډو بیرته ختمه شوه. بیا د دې نه چې کوم موږ تاسې بیا راولو، مثلا انډو باندې بیا کلیک کوم، د انډو کمانډ بیا راغی، یا همداسې د سیف کمانډ راولم، یا زه دلته د اوپن کمانډ راولم. دا اپشنونه دي یا کمانډونه دي چې زه د دې نه همیشه ګټه اخلم، دلته یې راوستلی شم.
که بیرته لرې کومه څنګه کوم یا ښی کلیک پرې کوم ریموو د دې ځای نه ریموو شو بیا یې راولم سیف باندې کلیک کوم ښه دا خو ځینې یو څو دانې کمانډونه دي چې دلته موجود دي که داسې کمانډونه وي چې هغه په دې ساحه کې وي زما یو دانه خوښ دی مثلا فایند یا زه انزرټ ته راځم دلته موږ تاسو یو آپشن لرو ټکس باکس په نوم باندې همیشه زه د ټکس باکس څخه ګټه اخلم نو وګوره دلته ډرا ټکس باکس آپشن باندې زه ښی کلیک کوم او بیا ورته وایم اډ ټو کویک اکسس ټول بار په دې باندې کلیک کوم ګوره دا آپشن مې دلته څنګه که رامې وسته بیا یې ریموو کوم ښی کلیک ریموو فرام کویک اکسس ټول بار یا مثلا زه شیپس غواړم دې ساحې ته راشي ښی کلیک اډ ټو کویک اکسس ټول بار بیرته لرې کوم ښی کلیک ورباندې کوو ریموو فرام کویک اکسس ټول بار یعنې دا زموږ او ستاسې په لاس کې دي راوستلی غواړو او یا یې بیرته څنګه کوو لرې کوو یې بل موږ او تاسې ملګرو څه لرو دا برخه ده په قلم باندې انتخابوم درته ریکټ هغه کارونه که دا برخه سپین رنګ دی خو خیر تاسو ورباندې بیا هم دومره پوهیږئ دا برخه دې برخې ته موږ تاسو څه وایو دا مکمله دا برخه دې ته موږ تاسو څه وایو دې برخې ته موږ تاسو وایو ریبن ورته موږ تاسو وایو ریبن دې ته ویل کیږي ریبن کې ګوره دلته دا ټبونه موجود دي هوم ټب شو یا فایل مینو شوله همداسې انزرټ ټب شو ډیزاین هر ټب که مونږ کلیک وکړو د هغې لاندې کمانډونه یا آپشنونه دي د دې ځای نه دا مونږ کسټمایز کولی شو ریبن ډسپلی آپشنز ګورئ که اټو هاید ریبن باندې مونږ کلیک وکړو وګوره ریبن بالکل هاید شو بیا که مونږ دلته ماوس ورنږدې کوو کلیک کوو ریبن مونږ ته بیرته خلاصیږي یا مثلا مونږ دلته وایو شو ټابس صرف ټبونه مونږ ته خلاصیږي دلته موجود دي بیرون چې مونږ کلیک کوو ټبونه نور آپشنونه نشته خو فقط ټبونه شته که مونږ ګټه ترې اخلو په دې کلیک کوو د هغې مربوطه آپشنونه موږ ته خلاصیږي بل موږ دلته لرو شو ټابز اینډ کمانډز که په دې باندې موږ کلیک وکړو نو موږ ته به ټبونه هم ښکاره کیږي او هغه آپشنونه به هم ښکاره کیږي یعنې داسې به نه وي چې دا اټو هاید وي چې یو ځل ښکاره شي او بل ځل بیرته د منځه څنګه شي ولاړ شي نو دا اوس موږ ستاسې په انټرفیس کې د نن ورځې درس راتلونکي درس کې به هم موږ تاسې انټرفیس ووایو تر څو د ویډیو سایز اضافه نشي